خلک د ګیرې د نه لرلو له امله مطالبان دولتي ادارو ته نه پرېږدي. یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره ورځي شکایت کوي چې د طالبانو وسلوالې په دې پلمه ادارو ته دننه نه پرېږدي چې ګیرې نه لري او که ادارو ته دننه هم شي هلته هم له نامناسب چلند سره مخ کیږي. دا مراجعین وایي سره له دې چې د طالبان د حکومت نظامیانو ته ویلي چې دوی حکومتي کارکوونکي نه دي خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویل په دروازه کې څو تنه ولاړ وو، له ما سره نور کسان هم وو. هغوی ته یې وویل چې تاسې لاړ شئ خو دی نشي تللی ځکه ګیره نه لري. ما ورته وویل چې موږ کار لرو، مراجعین یو، د دولت رسمي کارکوونکي نه یو، وزارت کې مو کار بند دی، راغلي چې په خپلو کارونو پسې وګرځو. موږ ته یې ویل چې دا زموږ نه د مشرانو فیصله ده ځکه اجازه نه لرئ چې دننه لاړ شئ. د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبان د حکومت د عدلیې وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیره نه لري.